افغانستان د طالبانو په 2 کلنې واکمنۍ کې د ډېرو بدلونونو شاهد و، خو د دغو ټولو بدلونونو په منځ کې هغه څه چې د ښځو پر حقونو او ازادیو یې د محرومیت سیوري پراخ کړل د غبرګونونو له څپې سره مخ شوي دي. د خپلو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو ته اندېښمنه ده. حمیره له مهندسۍ څخه یو ګام واټن درلود، خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازو له تړل کېدو وروسته یې ونه شول کولی خپلې موخې ته ورسیږي او د کلونو هڅې او زده کړې له منځه ولاړې. هر دختر افغان میفهمه در دلش چی یک ناامیدی فعلا وجود داره و ما امید داریم همزمان امید خود از دست ندادیم. یوازې حمیره نه ده چې له زده کړو د محرومیت له امله اوښکې تویوي. یوه مور د کار نه د محرومیت او د هغو زامنو لپاره چې د کورنۍ له بېوزلۍ څخه د خلاصون په موخه کډوال شول اندېښمنه ده او ژاړي. په تېرو 2 کلونو کې پر ښځو او نجونو د کار بندیز د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د سختو مقرراتو یوه بله برخه ده. خودم یک زن خانه است، زده خانه یک ماش خودم بود، ماش خودم قطع شده سرم. این 2 تا دختر مثل خانه خودم هستم، نه کرایه خانه داده میتونم نه مصرف خانه رو داده میتونم. اگر کرایه خانه بود مصرف خانه میمونه، اگر مصرف خانه رو بگیرم کرایه خانه میمونه، نمیتونم یک چه رقم زندگی روزگار خود پیش ببرم. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا د راپور پر بنسټ طالبانو د 2021م کال د اګست له 15مې تر 2023م زیږدیز کال پورې د افغان ښځو او نجونو په اړه 50 سخت فرمانونه صادر کړي دي. د طالبانو د دغو فرمانونو پر بنسټ د 2021م کال د اګست له 15مې وروسته په افغانستان کې ښځې او نجونې باید خپل مخونه پټ کړي. ښځې د کار حق نه لري. پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. له 8م ټولګي پورته ښوونځي د نجونو زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. ښځې حمامونو، ورزشي ځایونو او میله ځایونو ته نشي تللی. ښځې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. ښځې او نجونې باید په رسنیو کې په ماسک پوښل شویو مخونو سره راښکاره شي. د ښځو او نجونو پر مخ سینګارتونونه وتړل شول. هغه محدودیتونه چې د ښځو حقونو د ځینو فعالانو په وینا د دې لامل شوي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې ګوښه شي. که د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سړکونو ته راووتلې غږ یې غلی شو. او که نړۍ ته یې غږ وکړ هیچ چا یې غږ وانه اورید. زنها به صورت کل از جامعه حذف شدن و دروازه‌های مکاتب بسته شد، دروازه‌های دانشگاه بسته شد. به تدریج تمام آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی مردم افغانستان لغو قرار گرفت. تروریست طالبان، تروریست طالبان. په وروستیو 2 کلونو کې د طالبانو د دغو سختو بندیزونو پر ضد د کورنیو او بهرنیو اعتراضونو څپې راپورته شوې. خو له دې سره بیا هم د هرې ورځې په تېرېدو دا محدودیتونه زیاتیږي.